बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। د یوټیوب کورس په دویمه ویډیو کې تاسو ټولو ته په خیر راغلی. په نننۍ ویډیو کې به موږ دوه خبرې کوو. څنګه چې تاسو ته ما په اوله ویډیو کې د پوره کورس موډیولز ښودلي وو، نو نننۍ ویډیو کې به موږ په اولني موډیول باندې خبرې کوو چې کوم کې دوه خبرې دي. پهلنۍ خبره به موږ دا کوو چې یوټیوب اټومیشن څه ته وایي. یوټیوب اټومیشن هر سړي د خولې نه چې موږ اورو چې زه یوټیوب اټومیشن کوم، زه یوټیوب اټومیشن کوم، یا یوټیوب اټومیشن دومره کامیاب دی، یوټیوب اټومیشن نه خلکو دومره روپۍ وګټلې. نو آیا دا یوټیوب اټومیشن دی څه شی؟ په اسانه پښتو کې به په دې باندې ځان پوهیو. او دویم به دا موږ به د دې ریالټي چک کوو. موږ به ګورو چې دا خلک دومره چغې وایي چې یوټیوب اټومیشن داسې آیا د یوټیوب اټومیشن د رښتیا روپۍ ګټلی هم شي او که نه؟ که ګټل شي نو څومره وخت کې ګټل شي، او که نشي ګټل یا څوک وایي چې دا فراډ دی ځکه چې ما سره داسې شوي، د هغې وجوهات څه دي؟ ولې تې څه خلک ښې ډېرې روپۍ ګټي او څه خلک ته یوه روپۍ هم نشي ګټلی. نو نننۍ ویډیو کې به موږ صرف دا دوه خبرې ډسکس کوو. اولنۍ دا چې یوټیوب اټومیشن څه ته وایي، دویم دا چې آیا د یوټیوب اټومیشن نه روپۍ رښتیا ګټل شي او که نه. نو ویډیو ته راځو، خو د هغې نه مخکې ستاسو په خدمت کې صرف او صرف دا یو گزارش دی چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دې سره سره چې زموږ کومې ویډیوګانې راځي نو مهرباني وکړئ هغه ګورئ، ځکه ستاسو یو ویوز، یو لایک، یو کمنټ موږ ته حوصله راکوي او د هغې په ذریعه، د هغې په وجه موږ بیا نورو ویډیوګانو جوړولو ته چمتو کیږو. که تاسو تیره ویډیو وګورئ نو تر اوسه پورې به صرف او صرف دا 4 ویوز راغلي. حالانکه دا هغه کورس دی چې هر یو چا به ماته ویل چې تاسو په یوټیوب اټومیشن باندې کورس ولې نه ریکارډ کوئ. او نور د دې چینلونو نه زموږ هیڅ انکم نشته. زموږ یوټیوب اټومیشن ښې غټې چینلې چلیږي، هغه به زه تاسو ته انشاءالله که ممکنه وه نو دې کورس کې به درته ښایم هم. خو دا چینل صرف او صرف ستاسو پښتنو د پوهې دپاره دی. او دې سره سره د دې چینل نه علاوه تاسو زموږ فیسبوک پیج او دغه شان واتساپ چینل کې هم راتلی شي، لینک دلته موجود دی. دې نه تاسو د دې ځای نه تاسو زموږ فیسبوک پیج او زموږ واتساپ چینل هم جوین کولی شي. نو اوس راځو اولنۍ ویډیو طرف ته. زموږ ویډیو اولنۍ ټاپک او اولنۍ خبره چې کوم ده هغه دا ده چې یوټیوب اټومیشن څه ته وایي. نو زه تاسو ته صرف او صرف په اسانه او لنډه پښتو کې اول خبره کوم او بیا درته مثال درکوم. خبره دا ده چې یوټیوب اټومیشن هغه چینل ته وایي یا داسې چینل ته وایي چې په هغې کې نه ستا څهره وي، یعنې ستا مخ هم ورکې نه ښکاري، ستا شکل په هغې کې نه راځي، او هغې کې ستا اواز هم نه راځي، او د هغې باوجود هم ته ویډیو جوړی او یوټیوب ته اپلوډ کوې، فیسبوک ته اپلوډ کوې، ټیک ټاک ته اپلوډ کوې، نو دې ته اټومیشن وایي. فیسبوک اټومیشن، ټیک ټاک اټومیشن یا یوټیوب اټومیشن. نو امید دی په دې خبره به پوه شوي وئ چې یوټیوب اټومیشن هغې ویډیوګانو ته وایي، داسې ویډیو، داسې چینل چلول چې په هغې کې نه ستا آواز وي او نور کې ستا څهره وي، مخ وي. نو بیا به دا موږ څنګه کوو؟ نو چې نه به کې ستا آواز وي نه ستا مخ وي، نو د مخ په ځای باندې ته AI اویټار له کوم شکل چې یو سړی چې خبرې کوي یا هغه استعمالی، یا AI ویډیوز یا تصویران استعمالی، هغه کاروي. او د اواز په ځای باندې ته د AI اواز استعمالوي او هغې په ذریعه سره ویډیو جوړوي، نو دې ته وایي یوټیوب اټومیشن. بس لنډ تعریف، لنډه خبره چې نه ورکې ستا اواز وي نه ورکې ستا مخ وي. لکه مثال په طور باندې زه تاسو ته ستاسو په مخ کې زه یو چینل سرچ کوم، زه باسې ولیکم انیمیټډ یا انیمیشن، ځکه په دې باندې ډېر خلک کار کوي. نو زه تاسو ته ښیم چې یوټیوب اټومیشن وایي څه ته. لکه اوس مثال په طور باندې دا چینل تاسو کولو کوئ. دا چینل چې تاسو کولو کې که زه اوس لګوم، زه کولاوم، نو بیا ما باندې سټرایک راتلو خطرې یا نور. خو دا چینل ما تاسو ته کولو کو. دې چینل کې تاسو دا ټاپک وګورئ، دا وایي 3 True Dead at Night Horror Stories Animated. دې اوس 3 کهانیانې په دې کې بیان کړي دي. په دې کې دا کارټون چې کوم دی
دا د کې چې کوم ویژوال وته موږ وایو ویډیوز وغیرہ دا هم د په اي اي باندې جوړ کړی دي او د کې چې आवाज کم دی هغه هم تاسو چې کله د کلو کې نو به پیژنئ چې د کې आवाज هم د اي اي دی او مشهور د ګوګل سټوډیو اي اي ما تخکار نو دا هغه نه आवाज راخسته نو د ټولي ویډیوګانې وګورئ دا ویډیوز دي 1500 د پاسه او د تقریبا 15 لک پورې سبسکرایبر دي نو دا ټول د اټومیشن په ذریعہ سره اخستي مطلب دا په دې چینل کې نه د आवाज تا او نه د شکل ښکاری د دې باوجود هم دا د چینل نه روپۍ ګټي څومره ګټي څنګه ګټي هغه زموږ دویم ټاپک دی د ویډیو هغه به تخا خو په دې کې تاسو ته صرف یوټیوب اټومیشن مخ ودو چې یوټیوب اټومیشن وای د رقم چینل وتا چې پای کې نس تاسو وایس وی نور کې تاسو مخ وی دویم چینل ز تاسو تراړو د سمخ کې سيزو او لکه مثال په تور باندې دا به ذکر کوم دا وګوره دا یو چینل دی چې دا ټول دغه شان کارټون بیسز دی په دې کې دا څومره کریکټر چې تاسو تخکاری د انسانان نه دي او اوازونه هم په دې کې د انسانانو نه وي لکه دا چینل چې وګوره صرف 300 ویډیو باندې د 2 میلیونه سبسکرایبر اخستي دا چینل وګوره صرف 45 ویډیو باندې د تقریبا 3 لک سبسکرایبر اخستي نو دا ټول د ته یوټیوب اټومیشن نو امید ده زمونږ د ویډیو پلانې ټاپک چې کوم هغه به کلیر شوی وي او تاسو ذهن ته راغلی وي چې یوټیوب اټومیشن څه ته وایي بیا تاسو د یاد دهانې لپاره یوټیوب اټومیشن داسې رقم چینلې داسې رقم ویډیو جوړول چې پای کې نه تاسو مخ وي نور کې تاسو आवाज وي دي ته یوټیوب اټومیشن आवाज هم تاسو د اي اي استعمالوي او ویژوال چې کوم ویډیو وته وي هغه هم تاسو د اي اي استعمالوي کاروي او بیا تاسو اډیټ کوي او چینل ته ورولې دي ته یوټیوب اټومیشن اوس دویم ټاپک چې کوم زموږ د ویډیو هغه ریالټي چیکو چې آیا د دینه ارننګ د دینه ګټه د دینه روپۍ ګټل کیږي او کنه ګټل کیږي او که ګټل کیږي نو څومره ته ګټل کیږي او که څه خلک ناکام کیږي نو دا غي وجه څه نو ټولو ناول د دینه روپۍ ګټل کیږي دا د تاسو کلیر وي دا پوره دنیا چې لګیا ده چې یوټیوب اټومیشن یوټیوب اټومیشن یوټیوب اټومیشن نو دینه روپۍ ګټل کیږي خو د روپۍ د ګټل کېدو لپاره 3 اصول پهلنه تاسو په وخت ورکوي دویم تاسو په صبر کوئ جلدی باندې کوئ چې نن تاسو چینل جوړ کو سبا تاسو روپۍ راشي دا ناممکن ده او دریم تاسو کې به مستقل مزاجي تاسو به هر ورځ ویډیو جوړوي که تاسو کې دا درې خوبیان موجود وي نو تاسو د یوټیوب اټومیشن نه روپو ګټلو نه هیڅ نشي منع کولای بیا درته وایم اولنې وخت بور کوي کم از کم 3 میاشتو پورې دلته د دې ګوره یو نواله 3 میاشتو پورې وخت بس تاسو لګي کم از کم 3 میاشتې به تاسو د له وخت ورکوي بیا به صبر کوئ دا غنه زیات هم لګی دی شو دریم دا چې مستقل مزاج به تاسو 3 میاشتې وخت لګوي کم از کم چې هر ورځ تاسو یو ویډیو وي که هر ورځ نه په دویم ورځ خو چې ضرور تاسو ویډیو وي دا سه خلک شته چې هغه یو غنټه 2-3 ویډیوګانې د ورځې ور کوي چینل ته نو چې تاسو دا 3 کار کوي وخت کوي صبر کوي او مستقل مزاجي سره کار کوي نو تاسو یوټیوب اټومیشن نه روپۍ ګټلای شئ او خیر ډېرې ګټلای شئ ها ځنې کسان ناکام کیږي ولی چې هغه چې یوټیوب اټومیشن کې سنشته دا غي 2 وجې یو خو دغه 3 کارونه نه کوي په لنې واجه مطلب دا وخت نه ور کوي یو ورځ 2 کارو کی او وخت نه ور کول مطلب دا دی چې یو ورځ ورکو سبا ورکو بس به تزړو دویم دا چې صبر ور کې نه وي ام دغه شان 2 ورځې کار یو کو روپۍ وترانلې یا ویوز وترانل نو هغه زړه مات شي او دریم دا چې مستقل مزاج نه یو ورځ ویډیو جوړه کی هفته نه جوړي به دویم هفته باندې بل ویډیو جوړه کی نو داسې نه کی نو ناکام کېدو اوله وجه دا چې دغه 3 کارونه نه کی او دویمه وجه دا چې هغه کاپی رائټ کار کوي یا ریوز کنټینټ باندې کار کوي کاپی رائټ څه مطلب چې د بل چا بس په فیسبوک نه یوټیوب نه ټیک ټاک نه رولي یوټیوب ته ورولي فیسبوک نه ټیک ټاک نه انستګرام نه راخلي او یوټیوب ته ورولي د بل چا ویډیوګانې ګورو یوټیوب ته ورولي نو هغه کامیاب هم شي بل ورځ چینل ختم شي یا ریوز کنټینټ باندې کار کوي مطلب دا چې
لکه خاص کر زمونږ د شاعرانو والا ویډیوګانې یو شاعر دی هغه ویډیو 4 کسانو ور شیر کړه نو یوټیوب هم چې دا دغه یو شاعر دی یو شان شعرونه دی په یوځ کې ویلي د شپږو کسانو ته کیمرا لګولې ده او شپږو باندې مغه یو شیر کړی دی نو دا راځي ری یوز کنټینټ کې چې دوباره مغه یو شی یوټیوب ته اپلوډ کړي نو د وجنه خلک پکې ناکام کیږي خو زه تاسو ته خایم چې په دې کې روپۍ څومره ګټل شي لکه تاسو په مخ کې زه بیا غا چینل سرچ کوم انیمیشن والا او ګورو چې دا څومره روپۍ ګټي او تاسو ته په دې کې دام پته ولګي چې موږ به څنګه ګورو چې چینل څومره روپۍ ګټي زه تاسو ک د دې نه علاوه هم تاسو د چا د چینل هم روپۍ ګټل معلوموي چې دا څومره روپۍ ګټي نو دا غي د معلومولو طریقه درته خایم ټول نه ول به تاسو دا چینل لینک کاپی کړئ لینک مو کاپی کړ تاسو وراشي کروم براوزر ته کروم ته تاسو سره کوم براوزر می ګوګل ته هغه ته راشي او دلته به تاسو سرچ کړئ سوشل دا پهلنه ویب سټ تاسو ښکاری دا به تاسو سرچ کړئ دا تاسو سرچ کړئ دا به کولو ټول ناول به دا سوشل بلیډ دا کولو کوي دلته خو تاسو ته عام ارڅخه تاسو چې کوم ملک کې دا ملک دا به تاسو ته ډایرکټ خي خو تاسو به دا سرچ بټن وای دا سرچ تاسو ښکاری دا به وای دلته هغه به تاسو دلته کاپی کړئ لینک مو کاپی کو تاسو ته باغ چینل ډایرکټ دلته راوخلی دا وګورئ دا اول نمبر ما چې کوم چینل دی دا راخسته ده په دې به تاسو کلیک کړئ چې په دې کلیک کړئ نو تاسو ته ټول دغه چینل ډیټیلز راشي دا وګورئ دا تاسو ته چې دې چینل دومره سبسکرایبر دي یو سل شل میلیون ویوز دا اخستې دي ویډیوز دومره دي او دا کریټ شوی دی په 2019 کې اوس دلته راشي په رینکینګ کې پوره دنیا کې په څوم نمبر دی نو دا د رینکینګ دی سبسکرایبر رینک کې په څوم نمبر دی نو دغه دی په 13 دیشتو ورځو کې د څومره سبسکرایبر گین کړي دي دیشتو ورځو کې 6000 سبسکرایبر ته راغلي دي دومره ته ویوز راغلي او تاسو ته چې ما د روپو ویل نو روپۍ داري چې ماهانه دا څومره روپۍ ګټي نو د میاشتې دا د یوټیوب نه تقریبا $600 نواله $1,000 پورې ګټي نو که تاسو لکه دا استیمیټډ مطلب دا چې د دوه ترمنځ دا ګټي کم از کم دومره وته راځي او زیات نه زیات $1,000 وته راځي که تاسو د دوه $1,000 نه لای کنه که تاسو صرف او صرف $6,000 واخلئ نو $6,000 نه پاکستاني روپۍ جوړيږي تقریبا 18 लाख روپۍ ته تقریبا جوړيږي نو 18 लाख روپۍ ګټل د وی میاشتې دا څه وړه خبره نه ده د کالي څومره راځي نو کم از کم دومره زیات نه زیات $82,000 دومره راځي پوهیږئ نو دا ټول بیا دا څه لاندې پسلاټ شوی د پورا ډیټیلز نو تاسو چې کوم چینل هم ګورئ هم تاسو ګورئ نو هغه طریقه هم دغه ده لکه زه تاسو مخکې اوس ما راځم د جاوید شاه درمان د چینل ارننګ تاسو ته خیم چې هغه څومره ارننګ کوي جاوید شاه درمان تاسو سرچ کړئ دا چینل دی دا برواخلی دا به کاپی کوي هماغه طریقه ده را بشي خو دا یاد ساتئ چې د جاوید شاه درمان چینل په یوټیوب اټومیشن کې نه راځي دا زه تاسو ته مثال په تور خیم چې تاسو د کوم چینل ارننګ چک کوئ نو څنګه به چک کوئ نو دا به کلیک کړئ دلته به دا پیسټ کړئ دا جاوید شاه درمان چینل راغلی دی باندې به کلیک کړئ نو دا به تاسو ته وښیي چې د ټول سبسکرایبر دومره دي ویوز 50 میلیونه دي ویډیوګانې دومره دي دا په 2019 کې اوس لاندې راشي د 13 پوره میاشت کې د 1000 سبسکرایبر راغلي دي او دومره ته ویوز راغلي دا روپۍ څومره ګټي نو دا د یوټیوب نه روپۍ ګټي $81 نه واخله تر $1,400 پورې $81 نه واخله تر د $1,400 پورې مطلب دا چې دا د یوټیوب نه ګټي دا سه د 100,000 نه واخله تر د 2.5 लाख روپو پورې د دې ترمنځ دا د یوټیوب نه د میاشتې ګټي پوهیږئ نو دا طریقه شو تر دې پورې زمونږ دا اولنې ټاپک زمونږ اولنې کلاس د یوټیوب اټومیشن هغه پای ته رسي نو موږ په دې نننۍ کلاس کې زده کړه چې یوټیوب اټومیشن څه ته وایي دویم دا چې یوټیوب اټومیشن نه
روپۍ ګټل شي او کنه ګټل شي. د هغې وجوهات مو زده کړه او اخره کې تاسو ته بیا ما یو اضافي دا طریقه هم وښودله چې تاسو به د یو چینل روپۍ ګټل یا د هغه پوره سټیټ به څنګه چک کوئ. نو امید ده دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان. ستا ودان په تا ودان.